د لیلا او مجنون کیسه د 9 صدۍ ده. په هغه وخت کې د عربو په صحراو کې د مالدارانو او دولتمندو اختیار چلیدو. دولتمند او شتمن خلک به مشران او اختیارمندو او د هغوی خبره به اخیری به او منل کېده به. د همدغه مالدارانو د ډلې نه د یو مالدار په کور کې یو ماشوم پیدا شو چې نوم یې قیس کېښودلی شو. د قیس د پیدایش په خوشحالۍ کې لوی جشن وشو. کور کې میلمانه راغلي او خوشحالۍ وي. په همدې جشن کې یو نجومي هم راغلی و. هغه چې کله ماشوم قیس ولیدو نو یې ډیر غور ورته وکړو او بیا یې وویل: اشتش بینب نبی کشکشوها، اشتش بینب نبی کشکشوها. دا ماشوم به لوی شي او د مینې په چکر کې به داسې راګیر شي چې ټول جون به یې بدل شي. قیس به په مینه کې لیونی شي، در په در به ګرځي او د عقل خبرې به ترې هېرې شي. بل طرف ته د عربو په یوه بله شاهي سیمه کې یوه جینۍ پیدا شوه چې نوم یې لیلا کېښودلی شو. داسې ښکارېده لکه خدای پاک چې دا جینۍ صرف د قیس دپاره پیدا کړې وي. لیلا د یوې شهزادګۍ په شان لویه شوه. جامې، خوراک، عزت او پالنه یې ټول شاهي و. هغه ډېره ښکلې وه، مخ یې ځلېده او خبرې یې خوږې وې. د لیلا په کور کې د هغې مور، پلار او یو ورور اوسېدل. کله چې قیس خپله اولنۍ زده کړه شروع کړه نو لیلا هم په دمشق کې همغه مدرسې ته راتله. دواړه به په یو ځای کې سبق ویلو. قیس چې کله لیلا ولیده نو زړه یې ورباندې وبیلو. د ماشوموالي د وخت نه د دواړو یو بل خوښ شو او دا خوښي ورو ورو مینې ته ورسېده. د مدرسې استاد په څو ځله دواړو ته وویل، خو د قیس سترګې به هېڅکله د لیلا نه اوړېدې. د هغه مینه دومره زیاته شوه چې هر وخت به صرف د لیلا نوم یادولو او د هغه ژبه به همیشه لیلا لیلا وه. لیلا 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 لیلا. یوه ورځ ملا صاحب قیس ته وویل: بچو سبق ته پام کوئ، د تاسو څه کوئ؟ راشه قیس بچي الله نوم ولیکه. خو قیس د الله په ځای لیلا نوم ولیکه. ملا صاحب بیا ورته وویل: بچي د تاسو ولیکل، زه تا ته وایم د الله نوم ولیکه. بیا هم قیس همغه لیلا نوم ولیکه. ملا صاحب ډېر غوسه شو، لرګي یې راواخیسته او قیس یې وهل شروع کړل. عجیبه دا وه چې د وهلو نښې به د لیلا په لاسونو راڅرګندېدې. دا چې ملا صاحب ولیدل نو ډېر حیران شو. وروستو یې دا خبره د دواړو کورنو ته ورسوله. کله چې دا خبره د قیس او د لیلا کورنو ته ورسېده نو دواړه یې یو بل نه جدا کړل او د هغې نه وروستو که یې غوښتل هم نو یو بل یې نشو لیدلی. وخت بدل شو، حالات بدل شو، خو مینه نه. کلونه تیر شول. قیس او لیلا دواړه لوی شول. یوه ورځ دواړه په اتفاق سره یو میلې ته ورسېدل. قیس سترګې هر خوا ګرځولې، لیلا یې لټوله. دواړو یو بل د سترګو په اشاره وپېژندل. لیلا ته د خپل ماشومتوب مینه بیا لیدل داسې خوشحالي وه لکه د مرغانو مات وزرونه چې واپس ورغلي وي. قیس د لیلا دپاره شاعري هم شروع کړه او دواړو یو بل سره لیونۍ غوندې مینه کوله. نه یې د خلکو پروا وه، نه د کورنو، نه د رسم او نه د رواج. کله چې دا خبره د دواړو کورنو ته ورسېده نو فیصله یې وکړه چې دا دواړه د یو بل نه بیل شي. د لیلا کورنۍ ته قیس هېڅکله نه وخوښ. هغوی فیصله وکړه چې لیلا به بل چا ته واده کړو او هغه یې په کور کې بندیوانه کړه. نو کله چې قیس د لیلا د بندیوانېدو نه خبر شو نو قیس مجنون شو.
کله چې قیس ته دا خبره معلومه شوه نو هغه نور هم خراب شو د لیلا په مینه کې سرګردانه شو. لیلا به یې چیغې او نارې وهلې او په صحراو کې به ګرځېده. ورو یې حالت دومره خراب شو چې خلکو به ورته مجنون ویل، یعنی لیونی. خلکو به پرې کاڼي ورچول او په کاڼو به یې ویشتو او په لیونتوب به یې نیوه. مجنون د عربۍ د ژبې لفظ دی چې معنی یې لیونی یا پاگل دی. د قیس او لیلا د یو بل سره د دومره زیاتې مینې باوجود د لیلا کورنۍ د هغې واده د بخت نومي سړي سره وکړو. او د لیلا واده وشو. اگر چې لیلا واده هم شوه خو زړه یې اوس هم د قیس سره و. هغې خپل خاوند قبول نه کړو او ښکاره یې ورته وویل زه صرف د مجنون سره مینه لرم. دا خبره بخت ډیر غوسه کړو او هغه به په لیلا ظلم کو. زور به یې پرې راوړو خو د لیلا د زړه نه د مجنون مینه هیڅکله کمه نه شوه بلکې نوره هم زیاته شوه. بخت ته دا خبره حیرانوونکې وه چې یو انسان څنګه دومره مینه کولی شي. بخت وویل لیلا ته لیلا زه به تا ته طلاق درکړم. بس یو ځل اجازت راکړه چې مجنون ووینم، ګنې زه به مړه شم. بخت دا خبره ومنله او لیلا یې د ځان سره روانه کړه چې مجنون پیدا کړي. بل طرف ته کله چې مجنون ته د لیلا د حالت پته ولګېده نو هغه هم په تودو شګو او صحراو کې د هغې لټون شروع کړو. خلکو به چې په مجنون کاڼي ورچول او په کاڼي به یې ویشتو نو د هغې درد به د لیلا په بدن کې ښکاره کېدو او لیلا ته به تکلیف رسېدو. بالاخره لیلا مجنون په صحرا کې په خراب او سخت حالت کې وموندو. بخت ترې پوښتنه وکړه د مجنون نه مجنونه ستا سره داسې څه دي چې زما سره نشته؟ اخر ولې زما سره لیلا مینه نه کوي؟ زما سره د لیلا مینه ده د هغې رښتینې چاحت دی بس. دې خبرې بخت دومره وسوځو چې توره یې راویسته او د مجنون په سینه کې یې ښخه کړه او مجنون په هغه ځای کې ساه ورکړه. نو لیلا چې د مجنون دا حال ولیدو لیلا هم ساه ورکړه. اگر چې چرته هم په ژوند کې سره یو نشو خو مرګ هغوی یو کړل. کوم ځای کې چې لیلا او مجنون ساه ورکړه هلته یې مینه هم خاورو ته وسپارلې شوه خو د هغوی مینه د هر دور دپاره ژوندۍ پاتې شوه. د دوی د مزار په سر هر کال د جون په 15مه میله لګیږي. زرګونه عاشقان هلته راځي د خپلې مینې د پوره کېدو دعاګانې کوي. خلک وایي چې څوک هم هلته سر ټیټ کړي نو مینه به یې خامخا پوره کېږي. همدغه امید دی چې هر کال هلته دومره خلک راټولېږي.